د نن ټکی آسیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که دا ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده زموږ په چینل کې اشتراک وکړئ او د څنګ بټن یې هم ووهئ. ملا برادر اخوند طالبان د قدرت انحصار نه غواړي او د یو پراخ بنسټه اسلامي نظام د جوړېدو غوښتونکي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس او د طالبانو سیاسي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند وایي طالبان د قدرت د انحصار فکر نه لري او د یو داسې اسلامي نظام د جوړېدو غوښتونکي دي چې ټول لوري پکې ګډون ولري. ملا برادر اخوند دغه څرګندونې د تسنیم خبري اژانس سره په تازه مرکه کې کړي. هغه ویلي چې طالبان د یو پراخ بنسټه اسلامي نظام د جوړېدو غوښتونکي دي، د انحصار په فکر کې نه دي او د اسلامي نظام تر جوړېدو وروسته ټول افغانان حق لري په نظام کې برخه واخلي. هغه د خبریال د دې پوښتنې په جواب کې چې په راتلونکي نظام کې به د اشرف غني ونډه څه وي، ویلي کله چې د بین الافغاني مذاکراتو د تفاهم په اساس یو اسلامي نظام جوړ شي، هر افغان حق لري چې هیواد ته د خدمت په موخه د دې نظام برخه وګرځي. ملا برادر اخوند د دې ترڅنګ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ په ښه ډول روانه بللې او په خبره یې په همدې لړ کې امریکایي ځواکونه 15 نظامي اډې تخلیه کړي او شمېر یې 8600 ته راکم کړی. نوموړي زیاته کړې چې بهرنیو ځواکونو ته د وتلو دپاره د قطر په توافقنامه کې 14 میاشتې وخت ټاکل شوی او که چیرې هغوی د یاد مهالویش سره سم ونوځي، اسلامي امارت به یې په وړاندې د نورو ګامونو په اخیستلو غور وکړي. د طالبانو سیاسي مرستیال هغه ادعاوې رد کړي چې ګواکې د قطر له توافقنامې ورهاخوا د طالبانو او امریکا ترمنځ پټ توافق شتون لري. د نوموړي له قوله طالبان د خپلو 15,000 بندیانو له خلاصون وروسته بین الافغاني مذاکراتو ته چمتو دي او تیار دي له ټولو افغان جهتونو سره خبرو ته کینی. ملا برادر اخوند د هغه اندېښنو په جواب کې چې که د ټرمپ په ځای کوم بل څوک د امریکا ولسمشر سي، د دوحې تړون به لغوه کړي، وویل د افغانستان جګړه اوږده شوې، له همدې امله د اوباما په وخت کې هغوی د افغانستان د معضلې سوله ییز حل ته قانع شول او د ټرمپ په وخت کې دا کار د دوحې تر توافقنامې راورسېد. موږ هیله لرو چې په امریکا کې جوړېدونکی هر دولت شو متحده ته ژمن واوسي. د ملا برادر اخوند له لوري پورته څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو او دولتي بندیانو د تبادلې د لړۍ دوام بین الافغاني مذاکراتو ته هیلې راټوکولي.